السلام علیکم څنګه یاست ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست ښه خو باید جوړ یاست نور مخ نه درته کوم ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کې سبجیکټ چې څه اخیستې هغه د بایوکیمسټري څخه راخیستې دي په هغه کې بیا چې څه اخیستې هغه کې مو راخیستې دي تایراید فنکشن ټیسټ. اوس د دې سبجیکټ د شروع کېدو څخه دوې خبرې واورو بیا به ځو مخته سیده. په دې کې زه اول انګلیش درته وایم بیا پښتو سره وایم بیا دې سر د خلاصوم. بل دا دی چې پښتو کې د ترجمه یې لږ غلطه راغلې ده خو خیر زه سر در خلاصوم د دې ایکسپلیشن باندې پوره سر در خلاصوم سیده. درځئ چې مخته ځو. تایراید فنکشن ټیسټ چې ته وایي کېږي یعنې TFT په نامه باندې. Thyroid function test is a collective term for blood test used to check the function of the thyroid glands. دای څه وایي دی thyroid gland یو داسې ټیسټ یعنې یو داسې جمله ده چې د تایراید غدود فعالیت د چک کولو لپاره کارول کېږي. یعنې دوی وایي د دوی د چک کېدو دپاره یعنې دوی ګوري چې تایراید ګلینډ چې دی یعنې تایراید غدود چې دی دی سم هارمون ریلیزي یعنې هارمون علاقې سم کار کوي. په دې کې چې کوم هارمونز دی هغه خپل فنکشن سم کار کوي که نه کوي سیده. اوس تایراید ګلینډ چې دی تایراید ګلینډ به زه سر د خلاص کړم بیا به ځو مخته سیده. د تایراید ګلینډ از ان انډوکراین ګلینډ ان یور نیک. دی وایي تایراید ګلینډ چې دی هغه دود ستاسو په غاړې کې دی یعنې ستا په غاړې کې دا یو قسم ارګن دی یو قسم ارګن دی ته نه څه وایي غدود دی چې زموږ په غاړې کې دی وجود لري سیده. د ده کار چې دی اټس میک two hormones یعنی دی جوړوي دوه هارمونه جوړوي دوه هارمونه they are secreted into the blood یعنی T4 T3. دی وایي چې دا کوم هارمونونه چې دوه جوړوي هغه ځي په وینې کې پټیږي یعنی پټیږي یا پرفورمنس کې یا کار کېږي یا هغه پر مخ ځي بیایي سیده. او بل په یاد وساته دا د انډوکراین سیستم باندې بیا ویډیو راځي پر ګلینډ باندې بیا پوره ویډیو راځي سیده. دا چې زه صرف بیسیک بنیاد در برابروم سیده. These hormones are necessary for all the cells in your body to work normally. دی څه وایي دا هارمون چې دی یعنې دا T4 یعنې T3 چې دی دا تقریبا موږ د ټوله جسم دپاره ضروري دی چې دی سم کار وکړي سم فنکشن وکړي سم خپل دغه وکړي سیده. هارمون باندې بیا هم ویډیو راغلی ده چې هارمون بیا څه شی دی سیده. پر هغه ویډیو راغلی دی چې زه اوس ګرځم په دې کې بیا موږ ته کنفیوزه کېږو سیده. د دې فنکشن چې دی د تایراید ګلینډ فنکشن چې دی زه په انګلیش سره ورته وایم the main job of the thyroid is the control your metabolisms. دی څه سم کې د اصلي دنده یعنې اصلي کار چې دی میتابولیزم د تایراید ده د میتابولیزم درته کنټرول کولو کې دی یعنې کار کوي یعنې کنټرولوي په کنټرول کې دی ډېر کار کوي سیده. Metabolism is the process that your body use to transform food to energy your used to functions. دی څه وایي میتابولیزم بیا څه شی دی. میتابولیزم یو داسې طریقه یو داسې کار یعنې داسې یو پروسس دی چې غذا اړې ټرانسفرموي یعنې غذا اړې په اکټیو فارم ته اړې یا یې په ان اکټیو ته یعنې اړې هغه بیا موږ څه کوو د هغه غذا څه یعنې هغه په انرژي بدلوي چې هغه غذا بیا موږ واخلو خپل په کار باندې ولګو سیده. بل په دې کې څو ټایپس راځي یعنې په دې ټیسټ کې یعنې په دا پروفایل دا خو تعریف یو تعریف ټیسټ اوس په دې پروفایل کې څو قسم راځي څو ټایپس دي دا څو هارمونز دي د دې رسیده. په یاد وساته زه صرف اوس نومان در ښیم د نومانو بعد بیا زه د دې کم یوه ویډیو پر دې راغلی دي د وخته څخه یا به پر راسي سیده. دې ته تایروګلوبلین په نامه باندې هم راځي. اول نمبر TG چې ورته وایي TSH ټوټل T4 free T4 ټوټل 3 دی فري 3 ورته وایي کېږي TBIG ورته وایي کېږي او بل چې دی T3 رایزینګ uptake ورته وایي کېږي تایروټروپین ریلیزینګ هارمونز دې ته وایي کېږي TPO یعنې تایروګلوبولین انټيباډیز یعنې TGAB په نامه باندې. دا ټولو کوم چې دی دا ته چې اوس نومان وینې دا ټوله باندې ویډیو راغلی دي کتای چې په یوټیوب کې د دې فنکشن چې دی د دې کار چې دی دا بیا په تایراید کې کوم یو تایراید جوړوي کوم بیا نور غدود یا ګلینډ د ده سره چې جوړوي دا ګرد هارمونونه په دې پروفایل کې راځي سیده.
ښه اوس ګورو چې دا په کومو ناجوړیانو کې پورته کېږي، یعنې د کومو ناجوړیانو کې دی کښته کېږي، یعنې د ده کوم علامات کېدای شي چې ده د کښته کوم علامات کېدای شي د پورته کوم علامات دی. زه اوس د کښته د شروع کوم. د اول والا د کښته څه دی بیا لوړ والا در ښیم چې دی. کښته علامات ده ته ویل کېږي هایپوتایرویډیزم دې ته ویل کېږي چې ده تایرویډیزم سپټمز چې ده دې ته یعنې چې کله کښته شو هغه ته هایپوتایرویډیزم ویل کېږي. یعنې اوس یې موږ ګورو داسې چې فټګي کې کېږي انکریز سنسیټیوټي ټو کولډ اور کنسټیپیشن جو ورته وایي، ډرای سکینز دی، ویټ جین دی اور فیبی فیس دی اور هر سینس دی اور مسلز ویکنیس دی اور ایولیټډ بلڈ کولیسټرول لیول دی، مسلز ایچز دی اور ټیډنس دی اور پین سټیپنس دی اور سویلنگ ان یور جوائنٹ دی اور بل چیز دی یعنی سولویډ هارډ ریټ دی، ډپریشنز دی، امپیرډ میموري ده اور چې یو دی بیا هیوي یعنی هیری دین نارمل اور ایرریګولر میسچرل پیریډ ورته وایي، یعنی میسچرل هغه پیریډ ته وایي چې کوم د زنانو مریضي چې دغه بار بار راتلل ته وایي چې په دې مریضانو په دې کوم ناجوړیان چې دي په دې باندې بیا ویډیو راځي چې ده اور ټاینینګ هیر دې ته وایي کېږي چې ده دا ناجوړیانو کې دی کښته کېږي د علامات، یعنی په دغه دا علامات د وجود څخه دی یا کښته کېږي یا دغه علامات به د ده سره راځي، کېدای شي دی په دې کې د تایراید چې دی هغه کښته راشي چې د خپل در لیول کښته راشي چې ده. ښه نو اوس په کوم یو کې پورته کېږي، په کوم کنډیشن کې دا پورته کېږي، هغه ته څه شی وایي کېږي، هغه ته وایي کېږي هایپرتایرویډیزم سپټمز، یعنې دې ته په هایپر چې ورسره راغلی هغه لفظ بیا د پورته علامات، یعنې دا په دا علامات کې پورته کېږي، یعنې په دې کنډیشن کې پورته کېږي یا دا علامات ورسره ایسي ده. نو سډنلی ویټ لوز کېږي او ریپیډ هارټ بیټ دی او کوم ټیکی کارډیا ورته وایي، ایرریګولرلی هارټ بیټ چې ورته وایي یعنې ریتمیا په نامه باندې ده اور پاونډینګ آف یور هارټ پلپټیشنز ورته وایي کېږي اور انکریز اپیټیټ ورته وایي کېږي اور نروسنس ورته وایي کېږي، انزایټي ده اینډ ایریټیبلټي پشکازي اور ټریمور یوزلی اور فاین ټریمبلنگ ان یور هینډ اینډ فنګرز اور بل چې دی هغه سویټینګ یعنې خوله راتلل راځي، چینجز ان میسچرل پیټرن چې ورته ویل کېږي، انکریز سنسیټیوټي ټو هارډ چینج ان بال پیټرن اور انلارجډ تایراید گلینډ ګیټي په نامه راځي اور فټګي په نامه راځي، مسلز ویکنیس په نامه راځي، ډیفیکلټي سلیپینګ پکې راځي اور سکین ټاینینګ فاین بریټل هیر په نامه باندې دا ډیزیز باندې دی، یعنې علامات کېدای شي یا دغه علامات یا په دغه ناجوړیانو کې دی پورته کېږي. او په کوم ځای کې چې ما لږ غلط کړی هغه بیا ته خپله هم سمول، دا پوره ما ډیټیل لیکلی دی سره. اوس راځو د دې ټیسټ پروسیجر په څنګه کوې، په څنګه طریقه به یې کوې، په کوم مشین کې به یې کوې. اول دی منیوي ډاس دی، بیا آیکروما د فاین کیر په نامه باندې او فولي اټومیټیک بایوکیمسټري چې ورته وایي په هغه مشینانو کېږي، کوم چې سلیکټا مشین ورته وایي. د دې طریقه ډېره اسانه ده. بیا چې ما ټیسټ لګوي د هغه سره خپل ویډیو خپل دغه ورسره به یا به وي یا به راغلي. کوم ویډیو خوښ شوی دی سره شیر یې کړئ، لایک